د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ټولو ته ډېر سلامونه او درناوی. ملګرو د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. او څنګه چې تاسو به موضوع کتلي یا ټاپک چې دی تاسو ته ښکاره کېږي چې دغه پرون چې کوم ظلم زیاتی د وزیرستان د پښتنو سره شوی او هغوی باندې د پاکستان د پنجابي ریاست هغه کوم ډرون چې دی هغې تقریبا 4 پښتانه ماشومان هغه شهیدان کړي دي او تقریبا 3 زمونږ پښتني خویندې هغې چې دي زخمي کړي دي. نو دغه ظلمونه تقریبا د څو لسیزو راهیسې په پښتنو باندې روان دي. او زه به لومړی تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم ځکه چې دغه د ظلم په هکله چې د پاکستان د کوم وزیر دفاع چې دی خواجه آصف خواجه دی چې هره بلا ده خو دغه چې دی که نه لکه دا څنګه ځان غلی تېروي یا سړی ته سوال کوي نو دغه ظلمونو په باره کې مګر دې ځان تېر کړی دا به درسره شریک کړم. بیا د مولانا فضل الرحمن دغه هم دی په صرف 14 دقیقې دی دا واورئ 14 ثانیې. पाकिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप बतौर वजीर दफा कैसे देखते हैं इसको किसने किया है? ख्वाजा साहब ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क की सलामियत का मसला है। ملګرو تاسو به خواجه آصف لیدلی چې دا سړی ته سوال کوي چې 4 ماشومان چې دي په وزیرستان کې شهیدان کړي شو تاسو دې په اړه باندې څه ځواب لرئ خلکو ته؟ مګر هغه چې دی ډېر زیات یو مغرورانه تکبر سره لار خپل موټر ته وختو او سر یې ټیټ نیولی هېڅ جواب یې ورنه کړو ځکه چې پښتانه ماشومان یا د پښتنو وژنه هغوی ته هېڅ معنا نه لري او نه کوم خاص مقصد ورته لري او نه د دې دپاره هغوی کوم نورو پنجابیانو ته غږ پورته کړو. دا چېرته یو پنجابی ماشومان یا یو ماشوم چېرته مړ وی نو دوی به اوس ټول دغه د پاکستان دا کوم الکترونیکس میډیا چې ده پنجابي میډیا چې ده دا ټول خپرونې به د هغوی نه ډکې وي. مګر دا چې یو پښتون کوم ځای کې پښتانه مري بیا دغه د پنجاب میډیا چې ده همیشه په دوی باندې خاموش شي او هېڅ غږ د هغوی دپاره نه پورته کوي او نه د ریاست د پنجابي ریاست دغه ظلمونه خلکو ته ښکاره کوي بلکې غلي پرې پاتې کېږي او که کله داسې خبر کې راولي بیا هغه داسې وایي چې نه دا ډرون چې دی کېدای شي دا د پاکستان نه دا د کوم بل ځای نه راغلی ځکه دا به ته بیا جواز ورته جوړوي د دروغو جوازونه ورته جوړوي. همدغه شانته ویډیو دا بله ویډیو درسره خپروم ځکه دا مولانا فضل الرحمن دی ځکه بیا وروسته به ډاکټر صاحب خبرې کوي. مولانا صاحب ड्रोन हमले के जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? शुमाली वजीरिस्तान में किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मौजूदा वज़ीर आज़म या सदर या किसी दूसरे के खिलाफ? जो जिम्मेदार है उसका कानून पता करे. मेरे نو زه د خپلو پښتنو نه خاص کر د پښتونخوا د پښتنو نه په دې یو شي مونږ ډېر خفه یو چې دغه شان مشران تاسې راولئ په ځان باندې حاکمان کوئ بیا چې هغه کله په تاسو سره ظلم کېږي هغه ستاسې دپاره غږ نه پورته کوي نه کله کومه نیوکه کوي په دغه د پنجاب په ظلمونو باندې د پنجابي ریاست په دغه ظلمونو باندې چې دغه ته بېګناه د پښتانه د څو لسیزو راهیسې وژل کېږي دغه ځای نه به دا ډرونونه چې دی دا به پاڅېدل هلته په افغانستان به په وخت کې بمباري کولې په وخت کې دغه د مولانا فضل الرحمن چې په پښتونخوا کې د دوی حکومت او په وفاق کې د ډېر زیات تقریبا اپوزیشن کې ډېر اکثریت سره په وخت کې د دوی د ګوند قوت د دې د بغیر کدی او چې په وخت کې کوم قرارداد قومي اسمبلی نه وختره چې پاس نشي نه به پاس کېده مګر دماغه د ډرون اجازه چې ورکوله په هغې کې خپل د مولانا فضل الرحمن تړون یا لاسلیک پکې ما سره هغه ویډیو شته خو هغه اوس دلته وخت نشته چې زه هغه تاسو سره وړاندې کړم خو زه خپله موږ باید همدغه پښتانه چې دي دغه ولس دا چې دی په دې باندې باید سړی نیوکه وکړي ځکه دوی هغه داسې خلک رامخې ته کوي چې بیا بېرته وروسته د دوی هلته د غږ نه پورته کوي او بلکې د دوی حق نه غواړي حقوق نه غواړي او هغه مشران صرف دې دپاره دي چې کله د آرام د شورا د خوښۍ ژوند په وخت کې دوی مشري کوي خو مګر که کله بیا په پښتون ولس باندې مشکل لا چې بیا دوی غږ نه پورته کوي ځکه دوی په دې باندې ډارېږي چې داسې نه چې موږ ترې تم نه کړي یا هم لرې نه کړي یا هم چې ته نه وژني یا هم به زنداني نه کړي نو په دې وخت کې بیا دوی خپل غږ نه پورته کوي. نو په کار خو دا ده چې پښتانه دغه شانته مشران له رای ورنکړي بل دا کار دی پښتنو ته په کار ده همدا چې د لوی افغانستان طرف ته لاړ شي د لوی افغانستان د جوړښت دغه وکړي تر څو پورې چې د پښتون قوم ته سیاست جوړونه پالیسي جوړونه دا خپله د پښتون قوم په لاس کې نه هېڅ وخت کې په دغه منطقه کې سوله رانشي ځکه چې زمونږ دغه د پښتونخوا
بهرنی سیاست، داخلي سیاست، د دې د مدنیاتو واک، د وسایلو واک، دا ټول د پنجاب په لاس کې دی. نو ځکه چې د هغې په لاس کې هغه به همیشه داسې پالیسي جوړوي چې څه رقم کولی شي دغه مدنیات چې دي یا دغه وسایل چې دي دا د دې نه لوټ کړي یا اغلا کړي یا ډاکه کړي او پنجاب کې پنجاب په ګټو باندې یا پنجاب په پرمختګ یا په ترقي باندې به دا ولګي. نو په کار دا ده چې پښتانه نور راویښ شي او خپله د یووالي طرف ته لاړ شي. بورا صاحب که تاسې د پاکستان دغه د نظام په دغه اجتماعي او فرهنګي دغه کلتوري یرغل هر څه چې ورته ووایي که په دې هکله تاسې یو څه خپل نظر ورکوئ. مننه راسا صاحب، ډاکټر صاحب ډېر ښې مکملې او مفصلې خبرې وکړي. خو زه دلته یو بل اړخ ته پې ول وګورو. اصلا موږ کله کله فکر کوو چې ولې دا پښتانه مشران هلته چوپ پاتې کېږي. ډېر غټ علتونه دي شاته، خو یو علت په دې کې دا دی چې دغه مشران چې دي دا په دې پوهېږي چې په پاکستان کې چې هر نظام راځي او هر وخت څوک حکومت کې راځي او کوم ګوند حکومت ته رسېږي نو هغه چې دی هغه به همدغه د پنجابي ریاست دغه پنجابي اسټبلشمنټ نه د پنجابي آرمي به چې دی دا به سلیکټ کوي، هغه به هغه دغه ته رسېږي، چوکۍ ته رسېږي، هغه مقام ته به رسېږي. نو دې دپاره یو قسم چې کله کوم پښتون غږ پورته کړي هغې ته چې دی یو قسم یو څه وله په جب کې واچوي، یو څه ورته ورګزار کړي، بیا هغه خپله خوله بنده وساتي. بیا چې کله کوم بل پښتون یا د مذهبي مشر د دین دپاره کوم لسې شان د کوشش کوي هغه هم دې په خاطر باندې چې خپله دغه ولس ځان سره یو ځای کړي، ځکه دغه پښتون ولس چې دا خو ډېر اسلامي او دین سره ډېره مینه لري. نو هغه چې کله دا کار کوي بیا په وخت کې هغه دیني مشر ته کله په پارلمان کې یو څو چوکۍ ورکړي، کله ورته د وزارت رشوت ورکړي، کله یو څه پیسې ولا یو څه دغه چې دي هغه تجارتي ځینې شیونه دي دې ورته کنټرکټونه وایي بیا ولا هغه ورکړي. نو هغه مذهبي مشر چې دی هغه هم بیا غلی چې اصلا په کار دا ده چې پښتانه داسې سوچ وکړي چې موږ باید په یو لویه جغرافیه کې سره ټول یو شو چې هغه وخت بیا به داسې چې زموږ ټول خپل وسایل به هم زموږ په خپل لاس کې، سیاست جوړونه هم زموږ په خپل لاس کې، بیا به موږ له به څوک سیاست نه جوړوي، موږ له چې بل څوک سیاست جوړوي هغه به زموږ په ګټه باندې نه وي. لکه اوس پنجابي ریاست چې پښتون د سیاست جوړوي هغه به د پنجاب په ګټه وي، هغه به د پښتون په نقصان په زیان باندې وي. نو دې په خاطر باندې د پنجاب چې کلم کوم پالیسي جوړوي د پښتنو دپاره هغه به د وژنو وي، هغه به د دوی د استحصال وي، هغه به د دوی د غلامۍ که په کلتوري لحاظ باندې وي او که فوزي لحاظ باندې وي. نو دوی به همیشه ذکر کړه دوی ته وایم چې څنګه چې انګریزان راغلي وو هغوی خپله ماته خو خپله انګریز ولس خو نه و راغلی، هلته خو نه اوسېدو، خو هغه انګریزان عسکري لحاظ باندې راغلي وو، بیا ته د اساسې نه په خپل فوز کې عسکر دغه کړه برتي کړه، هغه د معاش په مقابل کې به د هغوی سره ودرېدل، په تاسو باندې به د انګریزانو ټیکس لګو، ستاسو د ټیکس په پیسو باندې به بېرته ستاسو نه خلک برتي کول، هغه بیا فوج کې نیول او بېرته به د اساسې د غلامۍ په خاطر باندې هغه استعمالول. نو په کار دا ده چې پښتانه اوس چې کوم کار ورسره مخکې انګریزانو کوو دا کار ورسره پنجاب کوي، پنجاب په پښتنو په بلوڅو سیندیانو باندې ټیکسونه لګوي، هغه پیسې راجمع کوي، هغه بېرته د پنجاب په فوز باندې مصرفېږي او ځینې وخت کې د پښتانه غلام ذهنه پښتانه هم پکې نیسي، بیا هغوی هم دغه د خپل ټیکس پیسې وله یو څه ورکوي او بېرته بل خپل پښتون غلام کوي او بېرته پرې وژني. نو دغه مشران ځکه غلي پاتې کېږي ځکه دا داسې سوچ کوي صحیح ده زه د پنجاب غلام یم خو بېرته ما خپله پښتانه په خپله غلامۍ کې نیولي دي، نو که زه د یو پنجابي غلامي کوم خو زه خیر ما هم ځینې پښتانه د ځان سره غلامان کړي دي. نو موږ باید پښتون ولس ته دا شعور پس دې به ورکوو انشاءالله تعالی چې زموږ څومره وس کېږي چې پښتون ولس را بیداره شي او دا د یوې جغرافیې دپاره غږ پورته کړي. صحیح د دې دپاره به دا به قرباني هم غواړي، دا به شهیدان به هم په دې کې ورکولی کېږي، دې کې به مهاجرتونه هم راځي، خو مګر یو کار دی په آخره کې چې که موږ په دې کامیابه شو لوی افغانستان هم جوړ کړو بیا به زموږ اقتصاد هم بیخي کېږي، موږ به پر مخ باندې ځو، زموږ ژبه به واکمنه کېږي، زموږ کلتور به واکمن کېږي، موږ به په ذهني لحاظ باندې آزاد شو، نو بیا به په نړیواله سطح باندې زموږ غږ اورېدلی کېږي او په نړۍ کې به یو سیال قوم د لوی افغانستان په واسطه باندې د پښتون قوم جوړ شي. په دې ته به انشاءالله تعالی موږ په خپله کار کوو، موږ نور ځوانان رابلو دې کار ته، که چېرته اوس موږ درېو بیا به لږ شو سل به شو لکونو ته به ورسېږي میلیونو ته به ورسېږي، انشاءالله تعالی کار به روان وي، موږ به هم کوو، نور افغانان به هم راسره دا کار په مخ باندې وړي.